طالبانو په پغمان کې دولتي عسکرو یو توپچي مرکز نیولی. طالبانو د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د دولتي عسکرو هغه مرکز نیولی چې د ولسي خلکو په کورونو یې د هوان او توپچي وسلو بریدونه کول. یوې سیمه ییزې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې طالبانو تېره شپه د پغمان ولسوالۍ د کوپکي په لوړه څوکه د پولیسو په پوسته برید کې یو پولیس وژلی او یو یې ټپي کړی. سرچینې دغه راز په ځوابي ډزو کې د طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کړې، خو طالبان بیا په دغه نښته کې د خپل یو ملګري ټپي کېدل مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي د کوبکي پوستې د نیولو ترڅنګ 10 تنه دولتي عسکرو ته د مرګ ژوبلې اړولو ترڅنګ نیول شوې پوسته او وسلو انځورونه خپاره کړي دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دغه پوسته یې ځکه برید کړی چې ملکي خلک یې د هوانونو ویشتل. د سیمې خلک وایي د پوستې له سقوط وروسته نن سهار سیمې ته تازه دمې حکومتي عسکر ورغلي او د پوستې شاوخوا سیمو څخه یو شمېر ولسي وګړي بندیان کړي. طالبانو وروسته له هغه د کابل لویدیځ پغمان ستراتیژیکه ولسوالۍ کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې روانه اونۍ طالب مشرانو خپلو پوځي قومندانانو ته سپارښتنه وکړه چې ملکي خلکو پر ضد د امریکا د دولتي عسکرو د ګډو عملیاتو د مخنیوي لپاره په مقابلو اقداماتو لاس پورې کړي. دا په روانه اونۍ کې څلورم لوی برید دی چې طالبان یې په پغمان ولسوالۍ کې د دولتي عسکرو پر ضد ترسره کوي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله اړوي.